بوزغله بوزغلي ته زغلی وایي. بوزغلي ته زغلی وایي. و کنه همداسې دی که نه ولې دې که څه شته خاندئ به نه خندا خبره نه ده دا چې دی د ژبې یو بډایه پانګه ده هر کله چې یوه ژبه السلام علیکم حاجي صاحب څنګه یاست؟ علیکم السلام. خیر یاست خیرات دی کراري د ژوند په خیر تېرېږي ته راوړه کتاب شالک او دا پوښتنه چې دا د ژبو په اړه ده دا زمونږ ژبې چې دا ډېرې د اهمیت وړ دي لکه د شینوارو چې دی دا په افغانستان کې یوازینی داسې ځای دی چې داسې نور هم ځایونه شته خو په افغانستان کې شینواري داسې ځای دی چې یو غریزه علاقه ده او داسې بیل ګړدود لري بیله لهجه لري نو زه د تا نه یو څو پوښتنې کوم تاسو انار ته څه وایئ؟ انار ته انار په عادي لهجه کې څه دی که نه انار اخیر څه ته وایي؟ اخیر لیو چې ته نیکو دا خټه چې دغه په دې باندې اخیر کاږل هم ورته وایي کاږل هم ورته وایي اخیر هم ورته بل موږ زیات ورته خټه وکړو دغه همدا اخیر او دغه لیو په کاږل ته اخیر وایي ښه ډېر ښه نو انار ته انار ویل کېږي اخیر چې دا اصلي معیار ژبه کې چې دی کاږل دی او اصل کې چې دی تاسې ورته اخیر ویوئ صحیح دی انګور ته انګور ویوئ که نه انګور ته انګور ویوئ او سترنجۍ ته څه ویوئ درۍ ورته ویوئ عادي لفظ دی که نه درۍ ښه ډېر ښه سترنجۍ ته درۍ ویوئ او لویشت یو لویشت دوه لیشت درې لیشت څلور لیشت یو لیشت دوه لیشت درې لیشت څلور لیشت دې ته بل څه وایي څپک ورته ویل کېږي که نه څپک دې ته ویل کېږي او دې ته لیشت ویل کېږي کومې ته څپک ویل کېږي اوس دا مهمه خبره ده دا اوس څلور ګوتې کېږي دې ته یو څپک ویل کېږي او دا یو لیشت ده دې ته لیشت ویل کېږي څلور ګوتو ته څپک ویل کېږي که نه څپک او لویشت ورته ویوئ که لوشت او بعضې خلک ورته لوشت وایي لوشت دا موږ پورته د غرو علاقو خلک ورته لوشت وایي تاسو ورته لویشت وایئ راځئ کښېنئ که نه تاسو کښېنئ راځئ کښېنئ خبره نشته ښه ساعت ته څه ویوئ ساعت ته ساعت موږ هم ساعت ویو ګنټه ورته نه ویوئ ګنټه د دوی نه دی دلته ساعت زیات هغه دی ساعت هغې ته څلورو ګوتو ته تاسو څه ویلي څپک څپک ښه ډېر څپک په زورکي راځي او لونګۍ ته څه ویوئ پلټګۍ پلټګۍ بل ورته څه ویوئ هغه بعضې خلک ورته هغه وایي که نه بعضې خلک ورته لونګۍ دا د کندهار خلک ورته زما شمله هغه ورته پلټګۍ وایي شمله نه اوس مې د یاده زما نوم ووتلو د کندهار خلک ورته هغه وایي لوپټه نه څه شی دی لوپټه خو هغه نه هغه لوپټه خو د ښځو وي تاسې ورته څه وایئ پټګۍ ته پټګۍ ورته ویوئ لونګۍ ته پټکۍ ویوئ پټکۍ او بل ورته څه ویوئ بله لونګۍ څوک پټګۍ شمله شمله تاسو خپل کورنی لفظ دی که نه شمله شمله خلک وایي که نه ډېر خلک ورته شمله هم وایي تا مکتب ویلی دی ویلی دی هغې ویلې هغې ما هم ویلې خو چې تاسو مکتب ویلې ستاسو ژبه خو بدله شوې ده که نه د حاجي صاحب مکتب نه دی ویلی ځکه دې نه پوښتنې کوم او که نه وریځ ته څه ویوئ وریځ ورته ویو که نه وریځ وریځ بعضې خلک ورته وریځ وایي بعضې خلک ورته وریځ وایي وریځ ورته نه وریځ ورته وریځ بس عادي وریځ عادي وریځ او لاره لاره موږ ورته لاره لیار نشته لیار نشته لیار څوک ورته لار وایي څوک ورته لیر وایي لیاره چې دی دا همدې ځای کې خلک ورته وایي که نه لیار څوک لیر ورته لیر سی ده لیار تاسو ویوئ که نه او که نه لیار لار ته لیار ویوئ همدا موږ ته همدا په کار دي چې کوم مشکلات هغه دي اورلګید ته څه وایي چې دا معیار کې اورلګید دی اورکوتی ماچس تاسو حاجي صاحب ورته خپله څه ویوئ مونږ اور دبلی او ماچس دا دواړه ورته خپل ماچس هم ورته ویوئ اور دبلی ماچس او اور دبلی ښه او پوزې ته
پوزه بعضې خلک ورته شینوارو کې سونګه وایي څوک ورته صحیح ده موږ هم ورته څنګه سونګه د پوزه او څنګه پوزه څنګه ماته څنګله پوزه او پوزه موږ زیاته پوزي پوزم خوږی شو پوزم دا شوي کنه څنګه او سونګې ما باجی و سونګې در باندې ما ته مو سونګې دا ډول لوازم سونګه تاسو استعمال دواړه اوس مختلط شوي دي کنه نو دا سونګي لفظ نه دی دا اوس ورکېږي نن سبا کې هغې نه نو موږ هم دې دپاره څوک راغلي وایي پوزه او څوک وایي سونګه کنه او که نه پوز ته سونګه هم ویل کېږي سونګه او پزه هم ورته وایي پزه هم ورته کېږي دا دواړه ویل کېږي کنه بل کوم نوم ورته نه اخلي بل نشته برېښنا ته څه وایي برېښنا برېښنا ورته ما هغه برېښنا نه برېښنا په معیار کې چې دی آفرین برقه برېښنا په معیار کې برق ته وایي سیده موږ ورته برق وایو زم شینواری یم خپله که نه موږ ورته برق وایو خو ښار کې به برېښنا ورته ویل برېښنا کېږي تاسو ورته برق وایئ موږ ورته برق بجلی بجلی خو پاکستانی لفظ دی بجلی خو پاکستان نیمه ژبه موږ د پاکستان راځي کنه هو که نه پاکستان کې موږ دا تا چې بجلی ویل دا پاکستان کې وخت درکړی چې پاکستان کې وخت دومره نه موږ دی چرته درکړی ټول ورته بجلی وایي دلته بجلی وایي دا څه وایي زیات به برق باندې لغلی ښه عمومي لوز د برق دا نور څه برق لاړ او برق برق راغی کنه او ورندار ورندار ته څه وایي ورندیار ورندیار یا بصیر ورته نه راوړل دا غوړ یو په بیخي دغه ده ورندیار ورته وایي که نه ولا شي غم خو هغلته دی او رباب ته څه وایي همداسې نفر ماته پیدا که نه اجازه رباب ته څه وایي رباب ته رباب ته بل نوم نه اخلي رباب هم یو رباب دی یو ستار دی کنه ستار بیل او رباب بیل دی کنه عادي دی مړی عادي دغه تړون کې غونډي یو لغه چې دی رباب چې و رباب بیل دی کنه اوس وخت اوس ډیر دغه نشو اوس یې څوک نه استعمالوي کنه ځکه چې د رباب وخت نه دی مړی ته څه وایي ورته مړی و باندې خلک ورته ډوډۍ وایي کنه ډوډۍ مړی معیار نه دی معیار چې دی زما په خیال ډوډۍ دی زه هغه نه وایم هغه مړی هغه ته وایي په معیار کې چې موږ ورته کپ ویو زیات خلک ورته ماړی وایي ښار کې یو کپ ته ماړی وایي او که نه یو کپ دی تاسې یو کپ ته څه وایي یو کپ کپ یې وایي کپله بعضې خلک وایي کپله خوږیاڼي وایي کپله خوږیاڼي وایي موږ یوه کپله وکړه دوه کپلې مو کړي که نه او مړی چې دا هغه ورته وایي تاسو ورته کپ یو موږ ورته کپ یو کنه یو کپ مو وکړه دوه کپه مو وکړه که نه پنځه مو وکړه دوه کپه کومه نه ورمیږ ته ورمیږ ورمګ د پورته غرو دغه زموږ خپل تاسو ورته ورمګ نه وایي که نه موږ ورمیږ یو خبره څټ ډیره سخته لغه نه ده که نه غاړه هم ورته غرو غوندې چې انجام ډېره کلکه هم نه ده که نه چې نرمه غونډه لکه دا ښکته روز خلک چې دي هغه لږه وی ورسره ډېر وی موږ ورسره دغه نه ویو که نه اورلړونه داسې څه تاسو وایئ لړمونې تاسو ورته لړمونې 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 بل ورته څه شی نه وایي لړمونې اوړو ته څه اوړو ته دا دوړه څوک وایي دا شینواري ټولې شینواري دا د غرو خلک دوړه وایي اخوا ته شینواري که نه او تاسو ورته دوړه نه وایئ که نه تاسو اوړه بل نوم نه لري ګرده ګرده ورته به نه وایي مړه هغه نور داسې لغتونه ما ته تاسو وښیوئ چې یو څه فرق لري لکه تاسو ویوئ که نه چې زه تا ته وایم یا یم سیده که نه یا هم نور تاسو ورته یا یم وایئ زه تاله دا خبره کوم او معیار کې چې دی کوم شی درته زه دغه کوم ریشه افرین راشه ریشه ویرشه خو تاسو نه خپله مې شینواری یم هغه راوس هغوی بیا خبره بدله ده هغوی نوم د هغوی بیا ډېر پاس دی هغه هم ستاسو د کلي دی که نه پاس دی غره دی بد غره دی پلنګځی دی او تاسو په همدې دي خلا دې جغرافیه شوله ستاسو همدا لغتونه دي نه بل کوم لغت تاسو سره داسې نوی دی لکه ښار کې ورته بل رقم خلک وي او تاسو دلته بل رقم اورېدلی ښار کې پوهېږئ نه بیخي
لږ سوچ ووهئ تاسو په مڼو کې داسې لکه هغه مڼې نه میوو کې که نه مڼه او کیله او د نورو شیانو کې ستاسو لکه ذهن ته کیله راځي او انګور او انار او چارمغز او که نه څوک ورته ته غوزان ماته چهارمغز ته څه شی وایي غوزان چهارمغز ته تاسو غوزان وایئ که نه بل ورته څه شی نه وایي څوک ورته چارمغز او څوک ورته غوزان وایي ښه بل نور همداسې ما د نومونه واخله زه درته خپله وایم چې دا معیار کې دا ورته چهارمغز چې دی د هغې دی معیار دی یو معیار دی چې یوه ژبه په پښتو کې ټاکل شوې ده چې ټول خلک استعمالوي یو د یو سیمې دلته خبره زیات هغه استعمال د مندتې دی که نه څوک ورته زردالان وایي څوک ورته مندتې وایي که نه زردالان او مندت دي که نه پاکستان کې ورته خرمانۍ وایي زردالان مندت دی پاکستان کې ورته خرماڼۍ وایي که نه پاکستان کې ورته خرمانۍ وایي خرماڼۍ دا خو د هر ځای خپل دغه یې که نه پاکستان کې څو بجې څو دقیقې به تېرې شوي زموږ ته پنځه څلوېښت دقیقو نه وانه وړي باجي صاحب تنګېږي بل نور کوم لغتونه دي خلک دلته لیمبو وایي ښار کې ورته لیمو وایي لیمبو لیمبو ورته وایي تاسو لیمبو یې وایي ورته لیمبو وایي لیمو لیمبو لیمو لیمبو بل بل چې ستاسو د پلار نه تاسو را پاتې دي هماغسې به ستاسو ویې وایي که نه داسې لغتونه حیواناتو کې وګورئ حیوانات یا مرغان داسې حیواناتو کې دلته خلک وری وایي هلته خلک ګاډوری وایي یا هغلته ورته خلک هغه وایي ګډ وایي ګډ وایي ورته پسه وایي او هغه ورته ګډ وایي پسه موږ ورته هغه وایو ښار کې ټول عموما پسه دی خو تاسو به ورته بل نوم اخلئ پسه ته څه شی وایئ موږ ورته ورکې نه موږ ورته پسه وایو موږ ورته وچکول وایو او هغې ته چې شی وایي تا څه شی ویلې ګاډوری ورته څوک وایي ورته ګډ وایي سیرلي ته دغه وایي پسه ته ګډ وایي ګډ او ګډورې ډېر خلک ښار کې دا دغه وایي دلته ورته پسونه وایي دلته عادي کې پسه اوس ټول عموم کې شوی دی پسه دی ښه سیرلي او دا پاکستان کې ګډ ورته وایي دا هغه نه دی کوزه د کوزه معیار دی ټول افغانستان کې لوټه نه ده لوټه نوم لوټه چې دا زمونږ د شینوارو نه وروته ټول افغانستان کې خلک اوس استعمالوي دلته پورې نه و کنه کوزه وه او که نه پخوا کوزه وه کوزه دلته کوزې بېلې وي که نه اوس دا لوټې وي یو دا کم ته وي هغې ته یې کوزې ویلې که نه کوزې بېلې وي که نه خو اوس غونډې عمومي هم دا لوټې ته لوټه ده بعضې خلک کوزه استعمالوي که نه زیات هم دا لوټه ده او که نه کوزې چې هغه بېله هغه بیا لارودو ګاڼډې بیا هم لارودو بسېله بیا سره مو دا اوس یې دغه جوړ کړي مسالې هم لږې لږې را جوړې کړي لوټې اریکین تاسو ته وایي اریکن اریکین لاټین لاټین دې ته اریکین وایي تاسو دلته لاټین ښار کې ورته ښه لاټین لالټین دی که لالټیم لاټین سیده بعضې خوږیاڼیوالان ورته لالټین وایي بعضې خلک دی ورته لالټیم وایي تاسو ورته لاټین لاټین دغه رڼاګانې وي بلکل دا خو تقلیدونکي لفظونه دي اوس لاټین ختم شو په دې وطن کې اوس نشته او که نه پخوا ډیوې وي د تیلو ډیوې به وي هغه به یې پرې ودرولې وو هغې باندې به یې رڼا کوله کوټه کې به یې لګولې وه که نه لازمي که یې داخ باندې اوس هغه نشته ختمې دي څه شي هغې ته یې ډیوې ویلې نور داسې کوم سیرلي ته اوسګوړی وایي اوسګوړی آفرین اوسګوړی تاسو سیرلي ته وایي سیرلي چې غټ شي هغې ته اوسګوړی وایي خو چې ښه سیرلي ته لغټ شي خلک ورته اوسګوړی وایي سیرلي اوسګوړی وزې ته څه شی وایي بوزه بیزه کوزه پاکستان کې ده بیزه پاکستان کې ده پاکستاني لفظ دا له دې خپل وطن دغه او که نه وزې ته څه خلک ورته پشارلی وایي نه نه هغه وزه خو هغه دی بېل دغه چې سیرلي ته السلام پشارلی علیکم وایي خیر راځئ په خیر راځئ څنګه یاست خیر خیرت دی راځئ کښېنئ همدلته جمعات مسجد
جمعات ته مسجد وي مسجد خو زما په خیال د پاکستان نه راغلی دی یا د هغې جمعات د فارسي لفظ دی پر هغه تاسو لږ سوچ وکړئ قاري صاحب کوم لفظونه دي چې تاسو دلته یو هغه شی کوئ هلته بل شي ښار کې خلک نور رقم استعمالوي تاسو دلته بل رقم استعمالوئ غوټۍ دی هله ورته غوټي وایي تاسو ورته غوټي وایئ ورته غوټۍ وایي خلک ورته غوټي وایي غوټۍ ته خلک ورته کرښې وایي لوبیا لوبیا او کور خو دا د پاکستان لفظ دی زه ګوره تاسو دا وایم که نه ستاسې دا کومه ژبه چې په دې افغانستان کې ده د شینوارو ژبه دا ډېره اهمیت لرونکې او د ارزښت وړ ده دا باید چې هېره نه شي نن سبا چې نوی تعلیم راغی هر سړی بس د خپلې ژبې پرېښي دي ستاسو په ژبه کې داسې ډېر لغتونه چې په ښار کې خلک السلام علیکم څوک ورته میک وایي څوک ورته ګویا وایي ها میک ګویا ګیا لاسپیکر نه ښه میک تاسو ورته ګویا وایئ دلته خلک ګویا ښه ښه السلام علیکم حاجي صاحب په دې څه دلته کېنئ دی خوا ته کېنئ دې سړي نه پوښتنه وکړي ها ښه ښه دا اوس ښه ماسټر دی ښه میک ته ګویا وایي هلته ګویا وایي میک ته ګویا لږ جوخ شه وسیل ماما لږ ونږدې شه چې عکس کړی شي ها کنه دې ته راوست خبره نشته روان دی شه. خبره نشته داسې روان شه. دې شلک څه خبره نشته دی حاجي صاحب داسې لغتونه راته وښیه که نه چې تاسې دلته استعمالوئ او په ښار کې خلک نه استعمالوي مطلب پوښتنې کوه که نه ته ورته وایي ته ماته وایم چې تاسو دغه خو ګوره لکه مونږ چې دی هغې ته اخېړ کاګل ته اخېړ مونږ ورته کاګل یو تاسو ورته اخېړ وایو شینوارو کې پوزه ورته وایي ښار کې تاسو ورته سونګۍ وایي برېښنا یا هم همداسې نور دي که نه لغتونه لونګۍ او پټکۍ تاسو ورته پټکۍ وایي هلته ورته لونګۍ وایي وریځه وریځه لاره او لیاره دا ټول ما ولیکل که نه د دې ملګرو نه مې راواخیستل تاسو داسې لغتونه ما ته وښیئ چې همدې شینوارو تاسو د کوم ځای یاستئ ښه د خوږیاڼو یاستئ ښه نو د خوږیاڼو لفظونه به مو ولیکو تاسو هغې ته شینوارو زه خو شینوارو ته راغلی یم که شینوارو لفظونه ما ته پکار دي دمدې دي که نه او دا پر تنګي دی ژبه د شینوارو کوي ښه 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 اوس ته ما ته داسې لغتونه وښیه شوتلې ته شامتله وایي ښه شوتلې ته څه وایي شمتره خشوتله شمتله صحیح وخو ته ګیا وایي او جنازې ته وخو ته ګیا وایي واښه ګیا ګیا په اردو لفظ نه دی نه وخو ته خلک ګیا وایي ښه ښه ښکته ته څه وایي کرتا ښکته ښکته ته کته کرته په مونږ جواب ده کرتا لار او بل لار ته لار بوزغلی بوزغلي ته زوغلی وایي بوزغلي ته زغلی وایي وکنه همداسې دی که نه ورنږدې که څه شته خاندئ به جنازې ته تاسو څه وایي بس زنازه مونږ ته زنازه جنازې ته زنازه دا لفظونه چې تاسو ته در پاتې دي دا د خوږیاڼیو مشرانو نه در پاتې کم د ننګرهار شینوارو کې چې هستئ خوږیاڼو نه درغلي دي که نه ته به ولیکو خوږیاڼي بل پیسو سے لاړ شه پسې سي پیسو سے لاړ شه مونږ ته روپۍ مطلب پیسو پسې لاړ شه چې وایي پیسو سي لاړ شه مونږ د څه چې مونږ ملاشه روپۍ روباسه ها روپۍ او پیسې خو یو لفظ دی خو معیار دی خولۍ ته خویلې وایي خیله خویله خولۍ ته خیله او بل رومال ته څکالی وایي ها رومال نه وي دا رومال ته مونږ ته څکالی دې ته څکالی او دغه جوارو ته پیڅه وایي جوارو ته پیڅه پیڅه په څې لیکل کېږي که نه پیڅه بل نه سوچ پکې و نو زه خو ما ته پته نه لګي تاسو لغتونه بدل دي که نه ښه په میوو کې وګوره لکه مڼه کیله دې شیانو کې ته څوک ووایه ما ته ووایه خپله کیله انګور ته څه وایي تاسو انار ته رباب ته وړو ته دوړه نه وایي
موږ ته وړي اور دبلې اور لګیت موږ ته ماچس ماچس دا بل لغات دی ماچس هم لیکلي دي نه هغه څه موږ دا غږ د انسان دکان کار نه ماچس واه لغتونه مې واخیستل بل تاسو لکه داسې کوم لغتونه استعمالوئ چې هغه بوټانو ته څه بوټانو ته بوټا بوټان بوټان واسکټ ته څه وي واسکټ کته جراب ته جرابي جراب د جرابۍ ها جرابي جرابۍ او کورته ته کوړته ته کورته نه وي او دغه دی استاد دی صبرګی ته دغه وای چوپړې ورته سپارګي ته چوپړی خسفر کیتا هو دوی ورته وای نه راشي نه شینوار ډېر ډېر موږ ته دالان دا لغتونه تراکه کنه یار چوپړې چوپړی کاری سه ته ورته کوم ځای دا شرشي د کاری سره دا د شرشي دی، بل. زمونږ لهجه کې شرشي او شینوارو لهجه خالی پکار ده کنه دا هغه نه دي خو یعنی په شینوارو کې مونږ ورته صبرګی وای دا دی ریموټ په سره ها ریموټ ورته ورکا دا واخلاله په سفر کې چوپړی بل لیک سوچو قاری سه لیک سوچو ونه کې خورته نه وي ونه کار چې خای لغت څوک راکای ته بیلټس و څوک ته لاچو بلټس دا خو خاري لفظ دی ګلټس او لاچی ورته تاسو یې وای موږ ته د خلک لاچی وای ګلټس او لاچی ښا بلټس دا خو اصل ګلټس دی ایبلیټس مونږ ورته ایبلیټس ویو ایبلیټس ها دا اوس وګورئ څومره لغتونه ترې ووتل ګلټس پیدا یې کې کنه وای یو بل لغات دی صبر بلټس بل ایبلیټس هغه تاسو وای مونږ ورته هغه ویو صحیح ده دا وای دا وای چې هغه ته وای وای مونږ ورته هغه ویو دی ورته انډا وای څوک ته وای پاکستاني وای مونږ ورته وای هغه ته وای وای هغه ته څه وای وای ورته وای مونږ ورته وای وای تم ورته وای بل څه دی پاکستان کې ورته هغه پاکستان لفظ مونږ نه اے یو بل دی جانې ماستا کنه زمونږ ځکه اکثر خلک مساله وای مساله آفرین جنماز ته مساله وای بل ولا کوئی ولو ها خولې مولیکه خیله او بل څه ورته وای پولیس ته څه وای دغه بشیر استاد موږ ته څنګه سونګي اوس دا وګوره څنګه پوزه څومره دغه شو سونګي پوزه پزه بسیر ماما او کنزلو تاسو وای تاسو زیړي موږ د جیم ساده زیاده کوم صحیح ده هم دا لغات زیاده کو تاسو ته کنځل یا موږ کنزل د تاسو کنزلې وای موږ ورته کنزلې وای دا اصل کنزلې دي کنزلې زیړي او زیړي مکو زیړي خو هغه دی د غنیوال لفظ موږ څو ورته وای راځه ورته را درومه راځه را درومه آفرین را درومه بل موږ ور کې دو ویر کې وړ کې وړ کې بل ورته انجلۍ وای څو جلکای وای ها انجلۍ تاسو وی تاسو ورته انجلۍ بشیر استاد ورته جلکای وای جلکای بعد خلکو د جلۍ موي بسیر ماما لغاتونه د غوړیو پانه راکړه تاسو ما زده کړو کنه او کنه نه مونږ در سره ویل کنه دا وړه کې شي باید دومره مزلم کړي و درې صفه خو باید کې شي بل ډېری دی مړه ورونو ته تاسو ډېر غوړي ور په لای کنه راغونه ورته مورګه ورته راغونه غره ته راغه وای ها غر راغه بل وای ته موږ
غونډۍ غونډۍ خو بیل شی دی که نه غونډۍ ماته وایي. ها دا وړې غونډۍ دي. بل تیږې ته څه وایي خلک ورته کاڼی وایي. کاڼی او ګټه ګټه ورته وایي تیږه تیږه له ګټه. تیږه ګټه ګټان کاڼی ګټان هم وایي ګټ غټي او کاڼی وړوکی ګټان درنه ګټان کاڼی وړوکی ته وایي ګټ لرګو ته څه وایي لغاتونه دا چې دا دار اوسته دړي لغات دا درې کتابچې دړي لرګي ته دړي وایي ګوره نه ویلي دغه. دړي بل دړي مراوي کنه. یو بل دی خلک غاز وي دلته ګیس وي. غاز او ګیس چې ورته وایي دلته خلک ورته ورکې او مونې کنه ښار کې خلک مستي وي دلته ورته پي وي. مستي او پي مستي یو بل دی ها مونږ ورته دغه ویو که نه کړکۍ خلک دلته ورته خلک شدار هم وایي. نه دا د خار لفظ دی دا د خار لفظ دی چې راغلی دی او شدار خار نه راغلی دروازګه دلته ورته خلک دې چې ګواله ورته شوده وي دوه ورته شیدې وي. شوده او شیدې دا فرق لري. شوده او شومړې او تروي خلک ورته لسی وي. شومړې او تروي شومبړې شومړې مرته وي تروي ماته وایي لسی ماته پاکستاني لسی وي که درې پاکستانو خبرې باندې کې بل ورشته دا پانه ډېر ورته دا پاڼه ډکي کاري سره څو دانې ته وکړه څو لغاتونه دا که چې تاسو انځر ته څه شی وایي مونږ ته انځر موږ ورته باکیانې دا کاري شي ورته باکاریانې وایي. بقایان ته چې شته نو خلک ورته یو باکاریانې بقایان او بقایان بکانه چې شه دی بوټي دی بوټي مونږ ورته بقایان دوی ورته بقایان بقایان لږ زور ورکړه او نو لګي راغلی که منځ کې ورته او که بقایان بل تاسو دغه مونږ ورته راوړه دوی ویسه راوړه دی خو وګوره داسې کار وکړه چې دې نه لږ پورته لاړ شه دغه ته دې بالا ته د دې بالا او د شرشهي لهجه فرق لري او دا مریض او یغیبان او د خم شرشهي رودات نه دي دا بس مخکې ویل دومره فرق نه لري دروازه او تنبا غونډې لغه دي کې معمولی که لږ لغه نور فرق نشته. نه فرق نشته دې خبره د خار د شرشي او دا چې استاد دا خبرې بیا د پیښور خلکو سره هم چې لږ لغه پورته غلو خلک شي دي که نه خام دا خو ټول تاسو ما د فونوټیکي تغییرونه ویلې لغوي تغییرونه ما ته وښوئ چې مطلب پوره هلته معنا یو رقمي لکه څنګه چې اخیړ او کاګل دی کاګل ورته خار کوي دلته ورته اخیړ وایي داسې لغتونه تاسو سره شته که موږ ورته دغه کې رودات ورته لیو وایي لیو دوی ورته لیو خلیو هم دی که نه اخیړ چېرته دی اخیړ موږ ورته خیړ او کاګل نه موږ ورته لیو خلیو موږ یو دیوال هم لیو کو کوټې سره هم لیو لیو خو موږ هم یو بل شی دی دغه کې زموږ کې دوی دی دغه ته چې دی پولو ته چاري وایي موږ ورته پولي ویو دغه موږ ورته مغزي څوک ورته چرې وایي چرې ورته وایي پولې ته پوله چې دا دې ته موږ مغزي وایو چې مغزي ورته دی ورته مغزي وایي موږ ورته پوله مغزي پوله او چره چرې د چاري بیل دي هغه پولې او څوک وایي پولې کې واچي چاري دغه ته ولیکه دی خو وګوره دوی هغه د سلختي چې وباسي کنه رومیانو دپاره دوی هغې ته چاري وایي موږ ورته دوچې وایو دوی ورته دوچې موږ ورته چاري خچري او دوچې دا اصلا څه شی دی دا روچي ساجه که رومیان لا بانجان له پټو کې لختې وباسل لختې وباسي کنه لختې دی خو وګوره وګوره دوی دغه ته چې دی ښه موږ ورته لختې وایو دوی ورته یاله وایي یاله
ها لختې ویاله موږ ورته ویاله وایو. اصلي چې دی ویاله ده اصلي ویاله ده مونږ لختې ویو دی یاله وای یاله لختې یاله یاله کوی ته من کوی نه لم ورته باز بل کوم یو دی ایسار شو ورکې جنگي سامانالاتو کې وخوي ټوپک مو پک ټوپک دلته ورته خلک ماشین او څوک د کلاشینکوف ها ماشینا کلاشینکوف اصلي چې دی کیم دی کیم نه اصلي کې هغه دی کلاشینکوف دی او کلاشینکوف کشف څوک کړی ته ماشین او کلاشینکوف د خلک ورته سوې ماشینا څوک ته ټوپک او څوک ته چړې نه خو بیل دا پانه به ډکه نشي دکی لږه پاتې لږ نمونه زده کړئ ونه ولا بل شهر ته یم دیو هغه ته بوټي کیږي راغه کی دیو ورته وګرټینګ وای مونږ ورته ګلبخور ویو او برټینګ ورته وګرټینګ دیو ورته اصلي نوم یې وګرټینګ دوه ته ګلبخور مونږ ورته ګلبخور ویو جینجر ته یو بل ته اصلي نوم یې څه دی اصلي نوم یې چې دی هم دا جینجر ته څه کار شي ها جینجر ته یار کې چې دی بل شي وای نقطه دی خو وګوره دیو جینجر وای مونږ ورته دغه یو خاکشیر ویو خاکشیر جنجړ خاکشیر اله پانه ډکه شو مونږ خاکشیر ورته ویو جنجړ او خاکشیر او برټینګ ته څه وای ګلبخور ته ګلبخور ګلبخور کنه پاچا صاحب خپلنه پاڼه چې هغه د تاسو شي مونږ ورته خرغوګ ویو کوي خپل نه پاړه ها د دې خپلنه پاڼه لري د خرغوګ وندې پاڼه لري مونږه لوکاټو یو څوک ورته لوکاټ دوه ته لوکاټو ته لوکاټ وي لوکاټ ته لوکاټ لوکاټو ته لوکاټ کاورو ته کامري وای وای ورته دی ورته کمرې وای او کور د دوی کمرې وای کمري بل څه مرده وای نام دا دونه مونږ دي هغه بډو پوچان ورته بډو د چی ته کور د بډو دا پانه هم ډکه شو نور وړي ګلم نیو ورته کیه انځر ته څه ګاډي درته خاتلې ده ګور پاس خاتلې دا څه خو غویر ته ولاړ هغه دی بس موږ مو په خیر تاسو کې چا وسه پر دې کړي چې لغات ځان نه جوړ کړي هغه ما کلی کې روان شوی دا جوړ شي دا چوپړی چوپړی دا چا جوړ کړي دا وځي ته چا جوړ کړی دا سپیولا پاچا چوپړی چوپړی څه ته وایي څاپرګی ته ډیری ته وای ډیری ډیری باندې زه هغه ته چوپړی بل شي ولګه دیو دی راوي مونږه حجره ویو بس نه دیره حجره د یو شو څوک ډیرا وای څوک باغچا وای دیره باغچه مهمه ده او ډیرا دا چوپړی نه لغات ده باغچه خو هغه باغ دا پاکستاني لګا دا باغچه وای پاکستاني طالبان پاکستاني نه ده نه پاکستاني بنئ پاکستان کې چوپړی نشته دي خزو اجازه راشین راټول کا خیر اوسې جی صاحب پازاب شوی را سره ټول ها عزیز صاحب ملنګ دوه غټې دی خیر ټول کړ دی دا دوه غټې وکړه دي